بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددین روان دی آیت مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ دا ابراہیم علیہ السلام دا ازمائشنو امتحانات و ذکر اکو کہ اللہ ان پس چند کلمات سرا دا ابراہیم علیہ السلام امتحان اکو اگر پاک امتحان کے کامیاب و کامران شو اللہ ولا پا انعام کے تمام خلق دا امامت او دا امام انعام ورکو اس دغا دیکھی چکلا اللہ ابراہیم علیہ السلام تا تمام خلق دا پارا دا امامت دا پیشوا انعام ورکو بیا بطور شکریہ اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ خپل خلیل ابراہیم تا دا خپل کو دا بیت اللہ دا تعمیر حکم ورکو. روایت کرا دی چکلا ابراہیم علیہ السلام دا خپل بی بی او دا بچے بی بی حاجرہ او اسماعیل علیہ السلام دا مکی معظمی پا اچ غرب باندی او گرم ریگستان باندی پری خودل او بیا چکم دی اللہ داغی دا پار اغدے کی دا ابو چنا ابی زمزم چکم دی جاری کرا ابراہیم سے چکم دی بیا حکم شو چیتا دا شام تا او بیا باغی دا شام نکل کلا دا بی بی حاجری او دا خپل زوی دا اسماعیل ملاقات دراتو وقت تیرے دو اسماعیل سے چکم دی اگر ارو جوانی دو عمر سے واقعی دو یورز ابراہیم سے کم دی راغی او وی قتل چی دا اسماعیل سے کم دی دا یو اونی لاندی داستی او تیرونا غشی چی کم دی آغا جوڑی نو ابراہیم سے کم دی خپل زوی تا او فرمائل اسماعیل علیہ السلام تا چی اے بچیا تب ماں سے کم دی دا اللہ دا یو حکم پورا کلو کی امداد او کی نو اخو یو دا اللہ پیغمبر جوڑے دو والو نو اغا یو لائق فرزد او بچیو فوراً او فرمائل چی پدوال استرگ باندی بسر و چشم اے دا زما والد محترمہ حکم کوا سکار دے نو اشارے اکلا بیت اللہ شریف اگر ٹیم کی دا یو گنڈے پر شکل کیو چی ماتا اللہ تعالیٰ دا دی کور دا بادولو حکم کردے دے رازت والا چی دا اللہ دا کور جوڑ کو نو دا اللہ دا کور دا تعمیر بارہ کی مختلف روایات تھی چی اول خدا کور چکل اللہ کائنات پیدا کر دا غین مخ کی چکم دی اللہ فرشتوں پر چکم دی دا کور چکم دی دا خپل کور بیت اللہ جوڑ کرو بیا دا غین پس چکم دی کلا طوفان نوح راغی اغی سر چکم دی اغا اللہ دا کور چکم دی اغا دا غی اغا نخی ختم شولی صرف اغا بنیاد اغا تعمیر لاندی پاتیو نو پدرین در باندی بیا اللہ تعالی والخلیل تا حکم کو چیتا دا اللہ دا کور جوڑ تھا اللہ و داغی اغا نخی وغیرہ خودلوی یا جبریل امین تشریف فرماشو اغا و تا چکم دی دا اللہ دا کور اغا نخی او خودلی او دی اغا دے کند اقلا چی کل کم بنیادن اخکارشو
باغي باندې تعمیر شروع کو. ابراهیم چې کوم دی هغه به د ګلکار کار کولو او اسماعیل چې کوم دی د مزدور هغه به خټه وروړله ګټې به وروړلې د الله د کور جوړولو دیوالونه وخل تر دې پورې چې دا دیوالونه د سینې پورې برابر اوچت شو. بیا بره چې کوم دی د کوازی ضرورتو نو دغه دی کې الله تعالی چې کوم دی ابراهیم د فرما چې یو ګټ پته وښودو چې دې ګټ باندې چې کوم دی ادرې کو د الله کور جوړوا. هغه ګټ وته الله تعالی وي دومره زیات نرم کو چې د ابراهیم علیه السلام د خپو نخې چې کوم دی په هغه ګټ کې جوړ شولې او هغې به د لفټ کار ورکولو دیوال به څومره چې کوم دی بره کېده دغه شان به کاڼي ورسره هم بره کېده او د الله کور چې کوم دی ابراهیم علیه السلام جوړ کو چې د الله کور یې جوړ کو. بیا وروستو د هغې واقعات نور هم را روان دي خو اوس دلته الله تعالی د دې خپل کور بیت الله شریف په دې آیاتونو کې د خپل کور د بیت الله شریف خصوصیات برکات او صفات بیانوي. څه فرمایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یاد کا هغه وخت ای زما حبیبا چې کله وګرځولو مونږه خپل کور بیت الله شریف مثابه. د مثابه متعلق علما فرمایي چې مثابه ویلی شي دیتا چې د واپس کېدو ته بار بار واپس راتلو ته مثابه ویلی شي. نو الله په دې کور کې یو کشش ایښی دی څوک چې د الله د کور چا یو پیر زیارت کړی دی نو بار بار داغه پړه کې د دې کور د زیارت تمنا ارزو خواهش پیدا کیږي. په دې کې یو کشش دی چې کچا لومبني زیارت د الله د کور کړی وي نو بیا بار بار داغه پړه کې دا خواهش تمنا راځي چې د الله د کور ته بیا لاړ شم بیا لاړ شم بیا لاړ شم. نو مثابه ویلی شي بار بار واپس ګرځېدو ته. د الله په دې کور کې رحمتونه ورېږي برکتونه ورېږي هر وخت او د الله تعالی انوار او تجلیات باران کیږي. نو دغه دی کې دا انسان دا زړه غواړي چې بار بار د الله د کور زیارت وکړو. نو مثابه معنی یو بار بار واپس کېدو ته ویلی شي. نو الله یې موږ دا کور وګرځولو د خلقو د پاره بار بار د واپس کېدو. او یا مثابه معنا د ثواب نه دی او ثواب نه دی گویا الله دا کور چې کوم دی د خلقو د پاره د ثواب ځای وګرځو. او روایت کې مرادي چې الله دې کور ته دومره لوی عظمت او شان ورکړی دی څوک چې د الله په دې کور کې چې کوم دی یو فرض ادا کی نو الله ولا د 1,00,000 منځونو ثواب ورکوي. او بیا فضایلو کې دام راغلی دي چې څوک بیا چې کوم دی په د الله په کور کې په جمع سره مونږ ادا کو نو الله ولا د او یا لک ثوابونو ثواب ورکوي. نو د مثابه معنا د ثواب زه هم دی گویا الله یم دا کور د خلقو د پاره د بار بار واپس ګرځېدو او یا د ثواب زه وګرځو چې پدې کې الله خپل برکتونه نازل کړي دي. څوک چې پدې کې منځونه ادا کوي الله ول د هغې زیات ثواب ورکوي. یو خدای الله په دې کور کې یو کاشش دی چې خلک ځان ته راکاږي د دنیا به تاسو ډېر حسین ملکونه لیدلی وي. بعضې خلک چې کوم دي بار بار یو ځای ته لاړ شي د هغه ځای چې کوم دي مناظر ډېر ښایسته وي نو خلک د چکر دپاره لاړ شي خو لیکن د هغه ځای دا چکر به یو پیره دوه پیرې درې پیرې وکړي بیا بیړه موړ شي. لیکن امام مفسر مجاهد رحمه الله فرمایي چې د الله دا کور داسې دی چې د دې په زیارت باندې څوک مړیږي نه. که دا څوک بار بار ځي عمر هغه شوق یې سوا کېږي کمیږي نه. نو دا د الله په کور کې یو کشش دی چې په دې کې خلک بار بار د دې زیارت تمنا ارزو کوي. دویم د دې کور خاصیت دا دی چې وامنا الله یې موږ دا کور بیت الله شریف د امن ځای وګرځو. اوس دا بیت الله شریف چې دلته د امن ځای مراد دی نه نو علما فرمایي چې قرآن مجید کې کوم دی کې د الله د کور ذکر راغلی دی
نو د هغې نه مراد پوره حرم ته مراد دی. د حرم دا حدود ډېر زیات دي مکه معظمه کې، یوازې مسجد حرام نه دی بلکې د حرم دا حدود ډېر زیات دي. نو الله دا مکې معظمې دا ټوله علاقه چې په حرم کې شامله ده د امن مقام ګرځولی دی. او په زمانه جاهلیت کې هم د عربو چې کوم د ملت ابراهیمی او دعوه کوله نو پای کې د هغوی یو دا خبره هم شامل وه چې هغوی به په دې کور کې قتل و قتال تر دې چې د پلار او د روح قاتل به د الله په کور کې یا حرم کې دنده ولیدو د هغه نه به انتقام نه اخیسته او نه به چې کوم دی د الله په دې کور حرم حدود دنده جنگ و قتل و قتال کولو. او بیا اسلام چې کوم دی دا حکم نور مزید محکم کو. دا الله پیغمبر چې کله فتح مکه معظمه فتح کړه نو خطبه ولوستله چې دا کور الله د هغه ټیم نه الله محرم ګرځولی دی چې کله الله دا کائنات پیدا کولو او ما ته پکې چې کوم دی صرف دروازې یو ساعت دپاره د قتل و قتال حکم راغی، لیکن د هغې نه پس دا همیشه دپاره حرام دی، په دې کې به قتل و قتال نه کېږي. اوس مسله دا ده چې را یو سړی په حرم کې دنده یو جرم وکړو نو آیا هغه به د حرم کې دنده قصاص او د هغه نه بدله اخیستی شي او که نه؟ نو اجماع امت چې کوم دی د علماو په دې باندې دا ده چې چا د حرم کې دنده یو داسې جرم وکړو چې هغه د حدود او د قصاص قابل و نو د هغه نه به بیا باقاعده بدله او قصاص اخیستی شي، په هغه باندې به حد جاری کېږي. خو که فرقه یو سړي د حرم نه بار قتل کړی وي او جرم یې کړی وي او هغه باندې حد جاری کول وي او دی راغې په حرم کې پناه واخیستله نو دغه کې بیا د ائمو پکې اختلاف دی. خو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول دی چې دا سړی چې کوم په حرم کې اوس دنده دی اگر چې جرم بهر کړی دی او دنده اوس راغلی دی نو دا سړی به مجبورولی شي چې را د باندې خوراک څښاک بند شي چې دی د حرم د حدودو نه بهر وځي نو هلته به بیا چې کوم دی حد جاری کېږي. نو هغه وایي چې د باندې به حد په حرم کې دنده جاری کېږي نه، بلکې دی به مجبورولی شي، خوراک څښاک به د باندې بندولی شي. د هغې نه پس به چې کوم دی چې کله حرم حدود نه بهر شو نو بیا به چې کوم دی د باندې حد جاری کېږي، هغه هر قسم حد وي. دغه شان د حرم حدود کې باقاعده د انسان څخه زناورو چې کوم دی ښکار منع دی چې تاسو به چې کوم دی د حرم حدود کې دنده زناور چې کوم دی د هغې ښکار نه کوئ، تر دې چې بوټي به چې کوم دی نه کټ کوئ. الله دا کور چې کوم دی د امن ګرځولی دی د تمام مخلوقات دپاره. ورپسې بیا فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، تاسو ونیسئ مقام ابراهیم ځای د مانځه. اوس دا مقام ابراهیم بعضې وایي چې دې نه مراد پوره حرم دی، بعضې علما فرمایي چې دې نه مراد د حج هغه ټول ځایونه دي چې پای کې چې کوم دی عرفات هم دی، مزدلفه هم ده، منا هم ده او دغه شان بیت الله شریف هم دی، صفا مروه هم پکې ده. او بعضې وایي چې کوم راجح قول دا دی چې دا مقام ابراهیم هغه کاڼی دی چې په کوم کاڼي باندې ابراهیم علیه السلام د الله دا کور جوړولو په هغې باندې ودرېده به نو دا هغه کاڼي دی چې دغه کاڼي خوا کې چې کوم دی الله خپل حبیب ته فرمایي چې تاسو دې مقام ابراهیم ځای چې کوم دی د مانځو وګرځوئ. گویا چې کله طوافونه او برابر شي نو چې کوم 2 رکعاته واجب لمونځ دی هغه به چې کوم دی تاسو مقام ابراهیم سره خوا کې گویا مقام ابراهیم به چې کوم دی د هغې ته مخامخ به ودرېږي او مخ به بیت الله شریف ته هم وي. نو دغه دی کې چې کوم دی 2 رکعاته نفل واجب دا چې کوم دی سنت دی. او دې باره کې دام راځي روایت کې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله تعالی چې کوم دی زما د بعضې رای او تجویز نه چې کوم دی فوقیت ورکړی دی او د هغې باره کې چې کوم دی آیاتونه نازل کړي دي. نو چې د الله پیغمبر چې کله طوافونه ادا کړل او صفا مروه ته تو نو عمر فاروق د الله پیغمبر ته وفرمایل چې د الله پیغمبره
رمی غواړي چې تاسو چې کوم دي د مقام ابراهیم خوا کې یو 2 رکعاته نفل لمونځ وکړئ، ځکه چې دا هغه مقام دی، هغه ځای دی چې په دې باندې د الله خلیل ابراهیم چې کوم دی هغه به د الله کور جوړولو او په دې کاڼي به ودرېدو. نو تاسو دې مقام سره چې کوم دی لمونځ وکړئ. د الله پیغمبر وی وفرمایل چې ما ته خو د الله طرف نه څه حکم نشته. څنګه چې روان شو دا آیت راغی چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، د الله پیغمبر واپس شو او بیا هغه کې 2 رکعاته نفل لمونځ وکړو. او بیا بعض روایت کې دام راځي چې دا اوس کوم نښه د مقام ابراهیم چې کوم شیشو کې بند هغه کاڼي موجود دی، دا کاڼي اول چې کوم دی بیت الله شریف سره خوا کې دی حکیم کې موجود دی. او بیا چې کوم دی حضرت انس عنه فرمایي چې ما دا کاڼي په خپل سترګو باندې لیدلو چې باقاعده په دغه کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د خپو د تلو د پوندې او د ګوتو نشانات وو. او خلکو بار بار چې کوم دی په لاس پر راکړه نو هغه نشانات ورو چې کوم دی لکم شو. او بیا عمر فاضل له چې کوم دی دا کاڼي چې هغه دی کې خلکو په دې ذات لاسونه وخل را وخل دا غځنی اوچت کو دغه اوس موجوده کم دی کې چې پروت دی. نو دا چې کم دی اصل کې اول حکیم سره خوا کې د الله کور دیوال خوا کې پروت و، او بیا چې کم دی الته منتقل کو. والله اعلم مختلف روایات دي. او باندې و چې دا کاڼي هغه کاڼي دی چې کله ابراهیم علیه السلام د خپل بچی اسماعیل علیه السلام ملاقات ته تلو او هغه کور کې نه و او د هغه بیبي کور کې وا، نو هغه ولا وته فرمایي چې تاسو د دې اصل راکوشي زه د سر وینځم. نو دوی ته چې د اصل کو دي نشم. نو د چې کم دی هغه وته یو ګټ چې کم دی خوا کې خو د په دې خپل مبارکي دی او د اثر ما در نزدیک. نو هغه ولا چې کم دی هغه په دې کاڼي باندې خپل کې خو دی او هغه ولا سر وینځم. چې په دې کاڼي باندې خپل کې خو دی پای کې دا ابراهیم چې کم دی د خو هغه نشانات چې کم دی رال دا هغه کاڼي دی. او راجح قول دا دی چې دا هغه کاڼي دي چې په کوم کاڼي باندې کوم دي د الله د کور جوړولو او د قدرت او د لف کار ورکو. نو الله تعالی دې کوم دي د خپل پیغمبرانو هغه برکات اثرات پس دونو کې اخی دي هغه لم برکت ورکړي دي. ولهدا حکم راغی چې تاسو دغه دې کې کوم دي اونې سے مقام ابراهیم د مانزه سے ورپسې بیا فرمایي چې واحدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طاهرا. اوس الله د خپل کور بارکی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل ته کوم دی الله چې کوم دی د کور بارکی هدایات ورکیا احکامات ورته ورکیا او ته فرمایي چې اے زما خلیلا او فرمایي اے ابراهیم او اے اسماعیل علیه السلام ان طهرا بیتیا. الله وی مونږه حکم وکړو ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته چې زما د کور پاک او صاف ساته. بیتیا دا د الله د کور د پاره. نو بعد فرمایي چې دا بیتیا لفظ چې کوم دی دا د تمام مساجد د پاره الله استعمال کړ. قران مجید کې فی بیوت راغلی دی فی بیوت اذن الله. نو دا کم دی کی چې کم دی دا الله د کور بارک راوی. نو مراد دې تمام مساجد په دنیا کې څومره مساجد دي دا غي بارک چې کم دی دا حکم دی چې دا الله دا کورونه پاک او صاف ساته. ان طاهرا بیتیا عهدنا د معنا په حکم دا یا بطور تاکید الله فرمایل یا حکم وک الله ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیہ السلام ته چې زما د کور پاک او صاف ساته. اوس دا پاکوالی دوه قسم دي. یو چې کوم دي نجاست دي دا ظاهری ګندګي نه پاک او صاف ساته چې پدې کې با ګندګي نه اچوي دا بالکل پاک او صافي. او یو چې کوم دي باطینی ګندګي چاغا کفر دي شرک دي حسد دي بغض دي ریا او نمود دي. لہذا دا الله دا کورونه با د ظاهری نجاست نه او باطینی نجاست نه پاک او صاف ساته. بیا د الله د کور د پاکوالی بارک دام حکم دی چې تاسو پدې کې بد الله په کور کې چې کم دی आवाज نه اوچتوي. روایت کې راځي یو پیرا یو کس د عمر فاروق الله عنه
په وخت کې په جمعات کې په اوچت اواز باندې خبرې وکړي هغه ورته ووایي ای پلان کې تا ته پته نشته ته کوم ځای ناست دی دا د الله کور دی او د الله په کور کې به شور او اوچت اواز سره خبرې اترې نه کوي دغه شان چې کوم دی په دې جمعات کې به دنیوي خبرې نه کوي دا جمعات به چې کوم دی د ماشومانو نه او پاگلانو چې کوم دی پاک او صاف ساتي په دې کې به منډې تړلې نه وخې په ډېر ادب او احترام باندې به جمعات کې چې کوم دی تاسو ګرځئ او د جمعات د پاکوالي به خیال ساتئ اوس دا جمعات چې کوم دی دا د څه دپاره دی د الله دا کور چې کوم بیت الله شریف دی نو د هغې هغه مقصد بیانوي چې د الله دا کور پاک او صاف ساتئ ځکه چې په دې کې للطوافین خلق پکې طوافونه کوي د الله د کور نه ګیر چاپېره طواف کوي نو للطوافین د طواف کوونکو خلقو دپاره به دا کور پاک او صاف ساتئ چې هغې ته پکې څه تکلیف را نه شي او حدیث مبارک کې راځي چې تاسو الله کور ته راځئ نو چې څنګه د الله دا کور د ګندګۍ نه او د نجاست نه پاک ساتئ د خپل بدن هم پاک او صاف به ساتئ پاک بدن سره به جمعات ته راځئ پاک جامو سره داسې جامې به نه اچئ چې د هغې نه بوی روان وي داسې خوراک به نه کې لکه پیاز او اوږه چا چې پیاز او اوږه خوړلې وي نو هغه دې جمعات ته نه راځي ځکه د پیاز اوچ پیاز باندې او اوږې باندې د انسان خو نه بوی ورځي نو مونځګزار ته پرې هم تکلیف وي نورو ته او فرشتې چې کوم دي هغې ته هم تکلیف وي لهذا داسې جامه چې هغې نه بدبوی رواني کوشش به دا پکاري چې پاکي جامې او اکثر خلک چې کوم کارونه کوي او په هغه د کار جامو کې جمعات ته راشي حالانکه د کار جامې په 2 منټه کې بدلېږي لهذا جامې بدلې کا او پاک او صاف جمعات ته راشه لهذا د جامو د پاکوالي د بدن د پاکوالي دغه شان خوراک هغه خوراک چې د هغې نه بدبوی ځي چې هغه پیاز او اوږه ده داسې خوراک دې کړی وي بیا جمعات ته مه راځه جمعات ته چې راځي نو داسې خوراک به نه کوې والعاکفین او د الله زما دا کور پاک او صاف وساتئ والعاکفین د اعتکاف کوونکو خلکو دپاره والرکع السجود او د رکوع او سجده کوونکو خلکو دپاره نو گویا الله تعالی خپل خلیل ته او دا غزوی ته حکم وکړو چې تاسو زما دا کور د طواف کوونکو خلکو دپاره د اعتکاف کوونکو دپاره او د رکوع او سجده کوونکو خلقو د پاره پاک او صاف ساتي واذ جعلنا البيت او یاد کا هغه وخت چې کله مونږه وګرځولو دا کور مصابت للناس د خلقو د پاره د بار بار واپس را ګرځېدو او یا د خلقو د پاره د ثواب زه و امن او د امن زه واتخذوا انسا من مقام ابراهيم مصلى مقام ابراهیم زید مانزو چې کله طواف وکړي نو 2 رکعات چې کوم واجب د طواف دی هغه به د مقام ابراهیم خوا کې او بیا دې کې حکم دا دی چې دا مقام ابراهیم نه مراد پورا حرم ته نه مراد دی نو کو فرق چاته د مقام ابراهیم ته کوم مخصوص زید دی الته وتا زه نه ملاویږي او طواف کوونکي خلک ډیر زیات وي نو پکار دي چې دې دغه نه اخوا برانډي ته لاړ شي یا داسې عرب شریف کې بل مقام ته لاړ شي چې هلته چې کوم دي دا 2 رکعات نفل ارزې چې کوي کولی شي دا نه چې بس هغه خاص مقام کې خلک پر روان وي او دي چې کوم دي منځونه کوي او څوک ولا پسرخ پرېږدي څوک ولا دکي ور کوي او چې کوم خلک طواف کوي هغې ته چې کوم دي تکلیف رسوي نو لهذا دا هغه وخت کې چې کله په مطاف کې څوک نه وي او ځای ګنجایش وي خو ډېره ښه ده خو که فرقه ګڼه وي او خلق طوافونه کوي او ته بیا 2 رکعات نفل مونږ هلته کې نو دا ښه کار نه دی لهذا چې بیا کوم دی کې تا ته ځای ملاویږي تر دې چې یو روایت کې دا هم راځي چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې کله طواف وکړو یو پیرا او بیا هغې نه هغه طواف 2 رکعات چې کوم واجب مونځ هغې هلته ادا نه کړی شو او بیا د حرم د حدودو نه بهر ووتله هلته ورته بیا یا شو د الله پیغمبر خو چې دلته 2 رکعات نفل مونځو که خیر دی لہذا که فرق چاہتا په حرم کې چې کوم دي دندم ځای ملو نه شو نو که په خپل بلډینګ کې ورته ځای ملو شو هلته دې بیا 2 رکعات نفل وکړي ولیکن د خلقو د تکلیف په خیال ساتي چې خلقو ته تکلیف ورنه کیا
और लिहाजा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला द हगा टाइम की चिकला गुंजाइश हुई और द खल्को गला नवी बिया अलत जे कंदी गरवाले दे और को फरका द खल्को ते तकलीफ राजी बिया हरम की जे कंदी बैतुल्लाह शरीफ की चिकम जे वो मिलावीगी अलत जे कंदी पासान बांधी द दो रकात नफल वाजिब जो की वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला हुक्म हुकुमंगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम था अन तहरा पाक और साफ साथे बैती आज़मादा कोर लित्वाइफीना द तवाफ का उनको खल्को द पारा वल आकिफीना और द एतिकाफ का उनको खल्को द पारा वर रुक्का सुजूद और द रुकू सुजूद सजीदा का उनको खल्को द पारा यानी गोया द मुंस का उनको खल्को द पारा दमाद द कूद सफाई ख्याल साथे व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना और याद का आगा वक़्त ची उगर दौल मुंगा दा कूर बैतुल्लाह शरीफ द खल्को द पारा द बार बार वापस रागर दो और रिवाज की दाम रादी ची दचा उम्रा और हज मकबूल शुआ दागा पल की बार बार तमन्ना अर्जू राजी अल्लाह द कूर ज़ियारत बिया बार बार हुक्म विदा यो किस्मा दागा मकबूल हज और द मकबूल उम्री के गंदी यो किस्मा अलामदा दचा पल की बार बार अल्लाह द कूर बिया ज़ियारत तमन्ना पैदा कीगी गोया अल्लाह दागा मकबूल हज और उम्रे कबूल कर दी वो अमना और अल्लाह मुंगा दाकूर उगर दो ज़ेदा अमन वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला और उनसे मकाम इब्राहीम ज़ेदा मानजो व आहिदना और हुक्म हुक्मुंगा इला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ता व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम ता अन तहरा कि पाक साथे बैती अकूर जमा द निजासती ज़ाहिरी और बातिनी द्वारुना लित्वाइफीना द तवाफ का उनको खल्को द पारा वल आकिफीना और द इतिकाफ का उनको खल्को द पारा वर रुक्का सुजूद और द रुकू और सजीदी का उनको खल्को द पारा दमादा कूर पाक और साफ साथे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिकुल्लि मालूमिन लका इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार इलाहुल आलमीन मुंगटूलता तो कुरान मजीद मुबारक फ़हम हासिल के या अल्लाह हम द कुरान मजीद द कौल तौफीक राके या अल्लाह माद द सही तर्जुमे और तफसीर कौल तौफीक राके या अल्लाह कम अहकामात कुरान मजीद के बयान दी पद गटूल मुतअमल कौल आसान के और या अल्लाह गटूल मुहर्रमात ममनुआत नबत उसादी इलाहुल आलमीन तमाम मुमिनान मुर्दिगान मग़फ़िरत नसीब के या अल्लाह बीमारान होता सद कामिला नसीब कर दे या अल्लाह दिन परेशान तकलीफ़ात मुश्किलात रफ़ के या अल्लाह तुम शरी हाजात दखल गैबी ख़जानू न पूरा के या अल्लाह गटूल कामिल ईमान खावंदान के या अल्लाह गटूल नेकान सालिहान के या अल्लाह तुम बची नेकान सालिहान के या अल्लाह तुम बीबियान नेकान सालिहान के या अल्लाह अस्ता बंदिगान अजज़ कमज़ोर ख़ताकार गुनाहगार या अल्लाह तुम गुनाहों न माफ़ के या अल्लाह तुम नरादिश ख़ातिमम बिल ईमान नसीब के या अल्लाह द पखबल ईमान साबित कदमी नसीब कर दे और या अल्लाह गटूल द क़ब्र द अज़ाब ना द जहन्नम द अज़ाब न बच के और या अल्लाह हम टूलता जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम नसीब कर दे और या अल्लाह हम टूलता द हरमैन शरीफैन बार बार ज़ियारत नसीब कर दे वसल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।